احتمال سره د کاري کوم استخباراتي ډلې ته کار کوي. لږ تر لږه زه خونه یم. د دې نجلۍ نوم نشته؟ پوخوا څه دې وکړل عاقفه؟ اصلي نوم یې څه یې وویل؟ ما خو وانه اورېدل. اتنا؟ هو، فکر مې کوه چې مړه شوې، خو نه ده مړه شوې. هرومرو یې معامله کړې، خپل لوری بدل کړی. ولې خپل لوری بدل کړه؟ ځکه چې موږ ورسره ډېرې ښې خاطرې نه لرو. تاسې پرې فشار راوړی دی، هم تاسې خرڅ کړی؟ نه، داسې هم نه ده. زموږ د خرڅولو هڅه یې کوله، موږ هم هغه ووژله، خو هغې ډېره لویه تېروتنه کړې. څه یې کړي؟ معاینه شوې ده. هغه هم په غلط کس. دوی فس 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 څه خبرې کوي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم. په هر حال له دې تراژیدي کیسې نه تېرېږو. نجیبه مهرا، په خیر راغلی. ډېر بدلون دې کړی، دا په څه حال یې؟ لکه چې په زندان کې د ډېر وخت پیدا کړی. پرته له دیوالونو او کتابونو نه نور ملګري نه لرم. ته د باندې په تمه کېدلی شي. چای خو بس کې که نه؟ دا نجلۍ څوک ده؟ باید زه پیدا کړو، سزا یې ورکړو. کله چې خبر شوم له ټولو ځایو مې پوښتنه وکړه، په قندیل کې، په اروپا کې، د دې ځای کسانو نه هېڅ مې هم پیدا نه کړل. زموږ تر منځونه یې پېژنو؟ دا نجلۍ ستاسې په منځ کې ده، ډېر پام کوه. یو ځل باید زه هم ولټوم. هغه د چا انځور و؟ ته کله له خیانت سره مخ شوی یې نجیبه؟ ما خو خیانت نه دی کړی چې ورسره مخ شم. زه ورسره مخ شوم. زما غوندې یو کس، لوی کوبلای شاهین یې د یو دسمال غوندې وکاروه او لرې یې وغورځوه. خو تا څه فکر کړی و؟ تا لسګونه کسان همداسې نه دي کارولی. ما خپل هېواد ته خدمت کړی نجیبه مېره. د دې کار لپاره مې هر څه کړي، بیا یې کوم. د هغه خدمت په بدل کې باید دلته نه وای. دا چې زه دلته بندي یم، زما مشران ولې د باندې آزاد دي؟ له بده مرغه چې نړۍ د عدالت ځای نه دی. دا خبره ښه په یاد وساته.
اصلي خبرو ته راځو پیکاسا. 3 میاشتې دې زما ملاقات غوښتنه ونه منله. ولې دې نن ومنله؟ کله چې تا غوښتل له ما سره ملاقات وکړې ما ځینې کارونه درلودل چې باید ترسره کړي مې وای، خو اوس هغه نشته. اوس نو زه هغه لوی انځور لیدلی شم. یعنې دا ځل ته د کمرې شاته یې؟ هو، کله چې په کمره کې ګورم ستا د مېرمنې قاتل ماته خاندي نجیبه. داسې چې د نو هغه وګوره هغه څوک دی. اوس مهال یې لږ خیره وینم، د دې لپاره چې واضح ووینم ستا مرستې ته اړتیا لرم. یعنې زه باید له باندې نه وګورم. پوه شوې نجیبه؟ دا کار لږ څه سخت دی. د ورځ په تېرېدو هر څه بدلېږي نجیبه. فکر کوم هغه کار ستا له وسې نه پورته دی. 1 راوند تاسې وګټه خو 12 راونډه لا پاتې دي. د انځور مسئلې ته راګرځو. ته پوهېدې چې څو میاشتې مخکې د کوزمې کوټې نه د دولت کارکات وغلا شوی؟ البته چې نه پوهېدې. اوس مهال زه نه غواړم په دې پوه شم. ته معلومات له لاسه ورکوې نجیبه. تا پخوا ډېر دقت کوه، اوس د غصې فکر خراب کړی. وګوره ډېر وخت کېږي چې زه دلته یم. زه د دې دیوالونو ترمنځ بندي یم، خو بیا هم فکر مې نه دی خراب شوی. ما ته وګوره، له ما سره لوبه مه کوه، که نه نو هم دلته به دې چاره وکړم. د اوس لپاره په بسونو کې بریدونه ځنډوي ډاکټر صاحب. ترکان اوس له دې ډول بریدونو سره عادت شوي دي. وایي دومره کسان شهیدان شول. 1-2 ورځې په اړه خبرې کوي، 3 ورځې هېروي، تاثیر یې نه دی پاتې. زه یو بل پلان لرم، یو ډېر لوی پلان. په دې کې څه دي؟ ټول معلومات په دې فلاش کې دي. په دې پلان باید له ما او تا نه پرته بل هېڅوک هم پوه نه شي. اندېښمان شوم. ووایه هغه څه پلان دی؟ تر اخره پورې هېچا ته یې مه وایه. څه وخت یې پلی کړو؟ نن سبا ته په ډېر نږدې وخت کې. ګورم چې څه پلان دی. له هغه نه وروسته بیا تا ته خبر درکوم. ښاغلي مسار سره باید اړیکه ټینګه کړم. سمه ده، په تمه کېږم. زه ځم، بریالی اوسې، ښې چارې ولرې، ژوندی اوسې. ته هم. مونږ تل همدلته اوسېږو. ها والله دا ځای مې هېڅ خوښ نه شو، زړه مې په تنګ شو. دلته چې ډاکټر څه ووایي هغه کېږي. زه درته یو څه ووایم، باور وکړه دا ځای زما هېڅ خوښ نه شو. تا ته ښه وخت غواړم. مخکې له دې چې مازغه مې خراب کړې، هر څه چې وی به یې وایه. زه درته وایم چې د کوزمې کوټې نه کتاب غلا شوی. درته وایم چې د دولت ټول رازونه به رسوا شي، خو ته هېڅ نه پوهېږې نجیبه مېره. فکر وکړه که هغه کتاب ارکن کندو لاسته ورشي، یا له هغه نه بدکاس ته، یا هم کوم بل دولت ته. تر ټولو پټ رازونه په هغه کتاب کې دي. څوک پوهېږي چې نور به څه پکې وي. ته اوس هم د خپلې مېرمنې قاتل پسې ګرځې. دا چې تا بدلون کړی ډېر دې حیران کړم. ګوره همدلته دې وژنه پوه شوې، هېڅوک دې دلته له ما نه نشي ژغورلی. فقط ته په هغه کار کې لاس نه لرې. څنګه چې ته وینې زه په زندان کې یم نجیبه. که ما څه کولی شول نو دلته به مې څه کول. هغه سړی څوک دی؟ هغه بم چا هلته کېښوده؟ زما د مېرمنې قاتل څوک دی؟ زه ډېر نه پوهېږم. په څه چې پوهېدم هغه مې ووایي. سمه ده، څوک پوهېږي؟ خسر دی.
خسر دی ستا خسر پوهیږي پوه شوې زر کوئ ځواب راکوي حالانو زر کوئ بله ښاغلی مساره زه یم عاکف چیرته یې عاکفه څه وشول حالت دې څنګه دی زر ووایه ښاغلیه یو څو ستونزې پیدا شوي خو زه ښه یم بیخي ښه یم په پلان باندې پوه شوي تر اوسه نه خو ورته ډېر نږدې شوي دي هو یو بله خبره هم شته دا چې څوک دی نه پوهېږم خو خبرې کولې چې کوم جاسوسي تر منځ شته لکه چې په تا شکمن شوي همداسې ده نه په ما هېڅ نه دي شکمن شوي لکه چې کومه جلۍ ده جلۍ ده هو زما موبایل څه شو لږ مخکې هم دلته و زما موبایل دې لیدلی نه دی مې لیدلی واورئ ښاغلی مساره باید لنډې خبرې وکړم پوه شوې ووایه ته اوس چیرته یې ثابت او باتوس ستا ځای لټوي د ایسان سیمې نه چې تېرېږي د ښوونځي شاته په یوې ډیپو کې یم ښاغلی مساره زه باید اړیکه پرې کړم ستړی مه شې خیر اوسئ له عاکف سره وغږېدم حسد نه چې تېرېږې په یوې ډیپو کې دی ښه د ښوونځي شاته ډیپو ده څه وخت هلته رسېږئ په 15 دقیقو کې عاکف تر اوسه نه دی پوه شوی چې د هغوی لوی پلان څه دی عاکف خپله ټوله هڅه کړې چې په پلان ځان پوه کړي خو هغوی شکمن شوي چې په منځ کې یوه جاسوسه اوسېږي کیدای شي په دې نږدې وخت کې په عاکف هم شکمن شي ښاغلی مساره که په عاکف څه وشي د دې لپاره چې موږ په لوی پلان پوه شو باید دا ګواښ ومنو سمه ده ښاغلیه بلې زه یم لیلا لږ پاتې چې په ما پوه شي څنګه که یمینیک راغلی ډاکټر ته یې زما انځور وښوده د عملیات نه مخکې انځور دی هو خو یې سخته نه ده چې په ما پوه شي سمه ده عاکف یې ولیده نه ویې نه لیده همدارنګه هغه دلته څه کوي ولې مو مخکې ماته خبر رانه کړه که ما چالاکي نه وای کړې نو که یمینیک هغه نیوه سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دلته کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ هغه په دې کار کې څنګه لاس لرلی شي هغه یو شرکت نه لري هو لري ستا ده خو سر هغه شرکت د ارکن کندو لخوا اداره کیږي د هغه ټیلرونه د هېواد هر ګوټ ته وسلې مهمات او مخدره توکي لیږدوي ته څه فکر کوې خسر د یو ناڅاپه څنګه شتمن شو
داسې یو کار څنګه کېدلی شي؟ داسې کېږي په کوم بم چې د میرمنه ووژل شوه د هغه په ټیلر کې راوړل شوی هغه له دې کار نه خبر و؟ کېدای شي خبر و کېدای شي نه و د ارکان کندو د کنټرول سیستم د یو انسان عصبي سیستم غوندې دی نجیبه ډېری وخت څوک نه پوهېږي چې کوم عصبي غړی یې څه کار کوي او د څه لپاره یې کوي پوه شوې خو سر دې د خپلې لور قاتل دی نجیبه ته ماته دروغ وایې دروغ وایم لاړ شه پلټنه وکړه ته پولیس نه یې ته نه پوهېږې چې ارکان کندو په هر ځای کې د هرې تیږې لاندې کسان لري او ټوله ترکیه یې نیولې ده سمه ده خو ولې خو سر مې ولې به نه وي پیسې له انسان نه عقل اخلي نجیبه د پیسو لپاره خلک د یو چا سر ته نښه نیسي په خپل زړه لویه تیږه ږدي وژني د خپلو لمسیانو اخیستلو دعوا یې پرانیستې ولې پوهېږې ځکه چې د هغوی لپاره پلانونه لري په ډېر احتمال سره نوربانو خپل کوم مشر ته ورکوي چې ویې کاروي هوښیار اوسه نجیبه ما درته هم دومره وویل نور دې خپل کار دی که دا خبرې دروغ وختې نو دا ځل د ستونی په اساني نه خوشي کوم خبر اوسه زما وژلو ته نه له ما نه د مننې لپاره به راشي نجیبه په بې صبرۍ هغې ورځې ته په تمه یم لږ وړاندې ښي لور ته تاویږ سمه ده وروره څو کسان دي پوهېږې ښه کابو لاس کسان ټول مو د خپلو وسلو شارژرونه چک کوي حاله کېدای شي چې نښته رامنځته شي ملګرو ته خبر ورکوم ښاغلیه ټول چمتو اوسئ کېدای شي نښته رامنځته شي د کایا مینک هغه لوی پلان څه دی ها تر اوسه زه هم نه پوهېږم اوس به یې وګورو فلاش مې دلته ایښی هغه فلاش چېرته دی د تاسو نه کوم کس ډېره وکې لاس وهلی ما ته وګورئ دلته مې ایښی و څه شو ته ډاډمنې چې دلته دې ایښی و دا څه معنا لري چې ډاډمنې تاسو ته زه کم عقل ښکارم هغه چا واخیسته وایم چا واخیسته قسم کوم چې تاسو ټول یو په سر ونه زرشه حالا زرشه حالا نو بیړه وکړه حالا زرشه ټول هم دلته دي که نه هو دا چې ته هم له ما سره دی نو له دوی نه کوم کس اخیستی دوی یو تلاشي کلی نه تر اوسه نه یو را رسېدلي لږه لار پاتې ښاغلیه له یو سره هم نشته هغه کوم خاین واخیسته ته هم لیلا تلاشي که ته اوس په ما شک کوې که څنګه ځان په خپل مور او پلار هم باور نه لرم زر کوه تلاشي که زر کوه ورسره نشته معاملې به نه کوئ کوم چې راوه خلاص کړی فلاش یې غلا کړی تاسې کوم یې واخیستی
تر سبا پورې تاسو ټول د شکل جدر کوم. مشره تاسو چې کوم کس راوستی و جمال هغه نشته. جمال هغه چیرته دی؟ له مخکې د شاخوا ته روان و. دا سړی څوک دی؟ یوه شیبه زه دا سړی پیژنم. دا سړی خو ښاغلی شاهین دی، په دې معنا چې دا خاینم له دې رسیلانو سره اړیکه لري. دوی څه غواړي؟ زه خبر شوم چې له تاسې سره کوم مهم اثر دی وروره. شته خو نه پوهېږم څه وکړم، نه پوهېږم خرڅې کړم او که خرڅې نه کړم. د قیمت په اړه یې راته څه ویلی شي وروره؟ یا که غواړئ یوازې پرې بیه کېدو که څنګه؟ هغه قیمتي اثر کوم نوم لري راته ویلی شي؟ فکر کوم هغه د ترکیې زړه یا هم د دولت کارکوتو یا هم د سرو زرو ډک اثر. تاسې ته د اثر له کوم ځای راغلی؟ د کوزمیک له کوټې نه. ما ته داسې ښکاري چې تاسې هغه مهم کتاب ښایي همداسې ده که نه؟ که داسې وي نو په هره بیه چې وي زه هغه کتاب اخلم. پوه شوې؟ بسنه کوي چې د بانکي حساب نمبر مو راته راکوي. دومره ساده خبره نه ده. زه تاسو ته ترکیه درکوم، په بدل کې زه تاسو نه په اروپا کې د سمندر غاړې کې ژوند کول غواړم. سمه ده، تاسو غواړئ چېرته ژوند وکئ؟ دلته په خپل هیواد کې. سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ، نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ، دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي، کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. اوس نو مو په واضح ډول خبرې کوو. په وروستیو 2 کلو کې ارکن کندو ته ډېر زیان ورسېده. په هیواد مینو کسانو هیواد پالو د ارکن کندو د کلونو راهیسې جوړ شوی پلان له خاورو سره خاورې کړم. کوم قوت چې کولی شي موږ بیرته په خپلو پښو ودروي هغه تاسو یې. په داسې یو حالت کې موږ هم لږ تر لږه ستاسې په اندازه ناراحته یو. پاتې شوه د هغه لوی او ښکلي کتاب مسله، نو هغه کار هم ډېر اسانه دی. یعنې تاسې له ما نه څه غواړئ؟ غواړم چې ارکن کندو بیرته په خپلو پښو ودرېږي. البته ته غواړې چې له دې مقام نه نور هم پرمختګ وکړي. زه سم پوه شوم همداسې ده که نه؟ دا خبرې وروسته کوو، خو زه یو بل شرط هم لرم. اورم یې. دا سړی به له زندان آزاده وي. دا خو پیکاس دی. کایامینیک څه شو؟ اورېدلي مې دي چې ستاسې کارونه اوس هغه مخې ته بیایي. هغه یو ډارن انسان دی، که اړتیا شوه خپل پلار هم خرڅوي. تاسې ترکان ښه ده چې په یو لاس کېدلو سره نه بریالي کېږئ. که ترکان یو لاس شي دا چې څه به وشي په دې خو پوهېږې که نه؟ څوک چې موږ غوندې فکر لري هغه پیکاس سمدلاسه ځان ته راټولوي. په لوبه کې مشر لوبغاړی مهم وي. که ازاده مو که نو زه تاسو ته هغه کتاب درکوم. زموږ کسان باید په دې تر زره پوه شي. چېرته چې زه هلته به دې ته اړتیا پیدا نه کړي. تاسې د چا ځانګړي ژوند ته هېڅ درناوی نه لرئ. ما خو یوازې یو ایمیل لیږه. زه خو داسې کوم څه نه وینم ځوانه.
دا ځای دی. ډیپو مو پیدا کړه ښاغلیه. څه وکړو؟ سمه ده. څه وکړو؟ ویې ویل عاقف راواخلئ. ډیپو مو کلا بنده کړه. سمه ده. 2 کسان شاته لاړ شئ. هله سمه ده. ته ثابت دې هم شاته لاړ شو. ته هم له ما سره راشه. دې خواته څوک نه و. دې خواته هم څوک نه و. دې خواته هم څوک نه و. دلته هیڅوک نشته. تللی دي لکه چې کوم برعکس کار شوی. بله اورې ښاغلیه، په ډیپو کې هېڅوک هم نشته. تللي دي. او عاقف فکر کوم رسوا شوي دي. هغه یې هم له ځان سره بیولی. پوه شوي چې موږ دلته راځو. ښاغلې څه وکړو؟ زر کوئ زر کوئ زر کوئ. موټر تیز کا موږ باید ور ورسېږو. عاقف بیایي. سمه ده مشره دا تیزه مې بیړه وکړه هغوی ته ځان ورسوه. بیړه وکړه. د هغوی مخه څنګه ونیسو؟ عاقف به په کوم موټر کې وي؟ ها زر کوه موټر تیز که. هله نور یې هم تیز که. سمه ده وروره تیزوم یې. مشره مونږ پسې دي. هغوی ستا لپاره راغلي دي؟ هو ژوندي دي اوسي. زه ورته ډېر ګران یم. زما لپاره توپیر نه کوي. هغوی هم ستا په څنګ کې ښه وو. مشره څه کوو؟ دا زه به کوئ. یو هم ژوندی مه پرېږدئ. ډزې کوي. پام کوئ. هلکه څه کوې؟ عاقف هلته دی. څه کوو؟ همداسې سایل وکړو. ها که په عاقف څه وشي؟ ټایرونه یې وولئ. هله زر کوئ. دا ښه فکر دی. ټایرونه یې وولئ. زر کوئ. دوه ډلو ویشل کېږو. یو کې یو بل کې نورې ته پوه شوئ. په 2 ډلو وویشل شول. کوم خواته لاړ شو؟ کیڼ خواته. ښي خواته. یوه خبره وکئ. که نه نو له دواړو به خلاص شو. ته ښي خواته لاړ شه. ښي خواته. زما خبره ومنه. کیڼ خواته ځه. سمه ده. انشاءالله چې سمه پرېکړه به مو کړې وي. هیڅوک نه دي پاتې. ډزې مه کوئ. ټول ختم شول. ودې لیدل موږ غلط موټر پسې راغلو. موږ مجبور وو چې یوه پرېکړه مو کړې وای. خو ته مجبور نه وې چې یوه غلطه پرېکړه وکړې. عاقف د هغوی په لاس کې دی. همدارنګه ژوند یې لږ وخت سره مخ دی. باتور صاحب که په عاقف څه وشول نو مسؤل ته یې. سمه ده. ارامه اوسه. موږ عاقف ژغورو. کم عقلان وغولېد. دې ته وګوره. دا یو زموږ کسانو ته کم عقلان وایي. داسې خو نه کېږي. اوس چیرته ځو؟ داسې یو ځای ته ځو چې دا جاسوس پر هاتۍ سره په خبرو رابلو. ته مخکې هم زموږ ځای ته راغلی یې. لایلا تا ته وایه ما ته وګوره. ښه یې؟ ناراحته ماراحته خو به نه یې که نه؟ لږ مې زړه په تنګ شو. زموږ په منځ کې یو جاسوس و خو ما هغه ونه پېژانده. موږ باید ډېر پام وکړو. کوم ځای ته چې وځو هغه ډېر ډاډمن دی. که زموږ په منځ کې نور جاسوسان هم هغه به موږ ته دا کم عقل ووایي. زه څه ووایم؟
ته چاره لېږلی نور جاسوسان شته په څه چې پوهېږې ټول به وایه والله ته تل داسې پوښتنې کوې چې زه پرې هېڅ نه پوهېږم غلی شه ته هم موټر تیز که حاله زر کوه وروره څنګه مو نشو ژغورلی بې ځایه خبرې مه کوه په دوه ډلو تقسیم شه موږ په نوشي شاکف په کوم موټر کې دی مقصد یوې ډلې پسې شو الله الله خو تاسې غلطه پرېکړه کړې هغې بلې ډلې پسې به شوې وی که نه هرومرو ما کیف ژغوره ځینې وخت زه له ځانه پوښتنه کوم خیري چې وړوکی لاسي به ګواښونکی دی او یا که ته خیري جانه ها الله الله څه خبره ده ګرانه ما د منطق خبره وکړه البته د منطق خبرې وکړه د کف د پیدا کولو لپاره څه کوئ چیرته به یې بیولی وي تر اوسه مو څه نه دي پیدا کړي اوس یې هم لټو ښاغلی مساره له تاسې نه چیرته ورک شو په کومه ډیپو کې چې اوسېدل له هغه ځای نه تر یو سره پورې مو وڅاره وروسته بیا ورک شو یوازینۍ هیله مې ته یې لیلا ته خو زنګ ووهه زرکه وکته شه په کراره په کراره زرکه بالا ټول ودرېږئ حالی خپل موبایل نه راوباسئ ماته یې راکړئ او ولې مشره زه په تاسو یو هم باور نه لرم زرکه وی راوباسئ زه هم ټول ما مې موبایل هیر کړی که غواړئ لاړ به شم راوابی خلم که څنګه ودرېږه سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو ته راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ دی په ټوکو مو هېڅ نه پوهېږي خاص سمه ده د خندا خبره نه وه خو څوک نزاکتاً مسکی کېږي که نه د چا زړه خوشحاله وي انا غم نشته وینې که نه دا جاسوس دننه بوځئ ژبه ډېره اوږده ده لږه به یې پرېږدو زرکه وی مخکې شه مخکې شه خوشه مې کوي رزیلانو مخکې شه خوشه مې کوي چوپ غلی شه لاس دې لرې که همدلته کښېنه وی لالا ته یې هم لاسونه وتړه له ما نه ډارېږې چې لاسونه مې تړئ که نه غلی شه ښه نو اوس ووایه ته چاته کار کوې په عمومي توګه مې دې ته کار کوم کله ناکله خولې ته هم کار کوم لس دقیقې په ارامه نه کښېنم دا نو څنګه کار دی ته خو هېڅ شي ته نه خاندې وروره دا کار به اوس څنګه شي ها د سړي په څېر خبره وکړه ته چا رالېږلی یې چا زموږ منځ کې ځای کړې ما ته وګوره نور نو زما اعصاب خرابېږي پوه شوم ته په دې ډول سره هېڅ حال نه وایې ګورو دلته داسې څه شته چې تا په خبرو راپري دا څنګه ده والله زه ستونزه نه لرم زما خوښه نه شوه دا څنګه دی سم دی خو فکر کوم غلطه لاره دې نیولې ده که نه
اوس نو د سړي په څېر ځواب راکړه. نوم دې څه دی؟ څوک یې؟ څه پسې راغلی؟ اصلي نوم مې عاکف دی. د ترکیې دولت ته کار کوم. کوم کتاب چې تاسې غواړئ هغه پسې راغلی یم. برمه دې چې ولیده څنګه په خبرو راغلی؟ کم عقله. موږ ستاسې په څېر بدمرغه نه یو. که دلته مړم شم نو له دې نه بلې ښې نړۍ ته ځم. کم عقله. ته د خپل ځان په اړه فکر وکړه. ګوره ځان دې مستړی کوه. که غواړې نو لاړ شه د کرش ماشین هم راوړه. خو بیا به مې خولې نه خبرې ونه وځي. دومره ډاډمن مه اوسه. تر اوسه مې لا پیل کړې نه ده. هر څنګه چې وي له دې ځای نه وځم. هغه خاین شاهین هم پیدا کوم. هغه کتاب هم پیدا کوم. وروسته بیا تاسو په خپلو لاسونو سره په ځمکه کې ښخوم. ښه نو به ګورو. په خیر راغلی شاهین. خوشحاله اوسې ښاغلیه. ښه څه خبرې دي؟ نور نو تاسو خپل شیان تیار کړئ. سبا ازادېږئ. دومره ناوخته؟ سبا سهار محکمه پیلېږي. قاضي مو پوره پوه کړی دی. نور به په ازاده ډول محکمه کېږي. هغه سړی له موږ سره دا نیکي ولې کوي؟ هغوی ته څه ورکوو؟ کتاب ورکوو. په رښتیا یې ورکوو؟ تاسو زموږ لپاره له هغه کتاب نه ډېر ارزښت لرئ. په یوه دوه اونیو کې ترور سازمان پرله پسې ډول خو نړۍ بریدونه ترسره کړه. کسان یې ووژل. یا واجبه حرکت پیل شوی. نوې ستراتیژي، نوی جنګ. نه پوهېږم هغوی به څه غواړي. د ترور سازمان د ډاکټر په نوم د یو سړي ازادېدل غوښتي وو ښاغلیو. زه هغه سړی پیژنم. په خپل وخت کې یې زموږ کسان روزلي وو. د کایا مینیک خاص کس دی. د کوم کار تر شا چې د کایا مینیک لاس وي هغه کار هرومرو کوم لامل لري. پام کوه چې ته هیڅ وخت کایا مینیک ته په کم نظر ونه ګورې. هغه څومره چې د ځمکې په سر دی هغومره یې لاندې هم دی. په اصل کې ارکن کندو غواړي بیا په پښو ودروي. خو پرته له تاسو نه په دې کار کې بریالي کېدای نه شو. اوس نو پاتې شوه د کایا مینیک خبره هغه نشي کولی. په یوازې دا کارونه مخ ته یوسي. یوازې د خولې نه تیز دی بس. هغه هم کتاب پسې دی. ګرم نه دی. کتاب چې د هر چا لاس ته ورغی ګټونکی هغه دی. کایا مینیک په دې ډېر ښه پوهېږي. یعنې ډاکټر یې د همدې لپاره له زندانه راویسته. داسې چې دا نو احتمال لري امرا کې کوم بل ډاکټر غوره کړی. همدارنګه هغه به ان د خپلواک کورد دولت جوړولو لپاره چمتووالی هم نیولی. په هر حال سبا ته زه ازادېږم. نور نه د کایا مینیک چاره زه کوم. اندېښنه مه کوه. خو زه تاسو ته یو بد خبرم لرم. څه دي؟ مسار هم کتاب پسې دی. له کتاب نه خبر دی. اوس نو دا هیڅ ښه کار ونه شو. په دې معنا چې افسانه جوړونکی کس بیرته را پیدا شوی. دا چې افسانه جوړونکی دی او که نه وبه ګورو. دا چې ته دومره په راحتۍ خبرې کوې نو په دې نه پوهېږي چې مسار څوک دی. هغه هر چېرته لاسرسی لري. په هر ځای کې سترګې او غوږونه لري. انسا په فکر کې چې څه ګرځي هغه پرې پوهېږي. هغه پوهېږي چې ته څه کوې. هغه کوم عادي کس نه دی. باید ډېر پام وکړو. په دې معنا چې هغه هم کتاب پسې دی. دا چې هغه کتاب دومره مهم دی بیا نو ولې بهرني کس ته یې ورکوو؟ اندېښنه مه کوه. ما په دې اړه فکر کړی دی. کوم ځای چې اوس درته ښایم لاړ شه هغه کتاب واخله او وروستی بیا هغه سړي ته ورکړه. په لیوالتیا سره. خبرې وکړه. زما پوښتنې ته ځواب راکړه. ځواب درکوم. خو هیر مې شو. یا د سړي په څېر حال وپایه یا هم په اوږې کې دی او ښه سوری یې وباسم.
ته دومره جرات نشي کولی ډاکټره نه شي کولی حالا بابایا دتا بای بابایا اور بابایا बेचारा लेकर ज्यादा कार का भी हाल बबाया لما خنا لري شي تبع خپل سزا وګوري کوم عقلي مالکي لري شي आगे पहिला का वासेगा मग पडकेगा आगे पाय सरगे जे वासेगा हिला का څنګه به هر څه چې پوهیږي زری ووایا قانونو سره بشي ته غواړې چې ووژل شي هر څه ووایه ځان دې وژغوره کم عقلانو زه په څه نه پوهېږم تاسې ته څه ووایم ته موبایل لرې شه لایلا اجازه راکړئ مشره زه پوهېږم چې دا څنګه په خبرو راغلم لرې شه لایلا حال بابایا دا ټایم حال بابایا کنه نو د سپي غوندې به مردار شي خبرې وکړه هر څه بابایا حال بابایا خبرې وکړه کم عقله زه د هغه د حالت نشم زغملی اورم پیکاس یوه پته درکوم ډوډۍ خوړلو ته ورشه هلته به له یو کس سره وویني هغه کس څنګه پیدا کم هغه ته پیدا کوي کتاب له هغه نه واخله د موخې کس ته یې ورکړه هلته د دولت لوړ پوړي چارواکي هم ډوډۍ خوړلو ته راځي د داسې کار لپاره داسې ځایونه مناسب وي پوه شوم زه هلته څنګه دننه شم مه هېروه ته هلته د دولتي چارواکي په توګه سي یعنې یو رسمي سړی سبا سهار ته بیا سره وینو ځان ته پام کوه په دې معنا چې مسار بیرته راغلی یعنې دا چې جنګ به له پخوا نه هم ډېر سخت وي وسله دې وغورځوه که هغه کتاب مو لاسته رانه وړ موږ بیخي ختمېږو کوم وزیر چېرته کومه دی داسې وکړئ ته تل څه دی چې له وسې پوروي هغه کوي خو بسنه نه کوي ځینې وخت باید ډېر څه وکړې پلاره که غواړې ژوندی پاتې شي ما سره لاړ شه سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال